در این بخش از نیمه روز در رابطه با همین موضوع و نشست غیر رسمی میان پاکستان و افغانستان در کابل هم بیشتر صحبت میکنیم. آقای حمدالله همدرد، آگاه سیاسی، از طریق اسکایپ ما وصل هستند. همدرد صاحب خیلی خوش آمدین، تشکر از حضور شما. فکر میکنین که دیپلماسی غیر رسمی میتونه که مشکل فعلی افغانستان و پاکستان حل بکنه؟ سلامونه تاسو ته او تاسو ټول ګرانو لیدونکو ته. زه فکر کوم چې غیر رسمي ډیپلوماسي کولای شي د دوه ملتونو یا د دوه ولسونو اړیکې یو له بل سره نږدې کړي، ولې په ټوله کې دا نشي کولای چې هغه اصلي ستونزه حل کړي. اصلي ستونزه باید د دولت له اصلي رسمي ډیپلوماټیکو چینلونو څخه حل سي او بلاخره هغوی باید رسیدګي ورته وکړي. ولې دا ډول غیر رسمي هڅې هم کولای شي چې حد اقل دوه ملتونه یو له بل سره په اړیکه کې وساتي، یو له بل سره د ناستو ته دوام ورکړي او هغه پیغام چې دوی غواړي یا دولتونه غواړي په غیر رسمي ډول تر یو بل پورې ورسوي، هغه پیغامونه یو بل ته رسولای شي. ولې د ستونزې حل هغه وخت رامنځته کېدلی شي کله چې دواړه دولتونه په رسمي ډول یو بل سره گذشت وکړي او له هغه څه څخه تیر شي چې دوی یو له بل سره په زړه کې کینه او دښمني او خصومت لري. کله هغه څخه تیر نشي دغه اړیکې به همدغسې ترنګلې پاتې کېږي او بالاخره دوی به ونشي کولی چې یوې نتیجې ته ورسېږي. یعنې تر ډېره پورې غیر رسمي ډیپلوماسي یوازې د اړیکو پاللو په خاطر باندې ښه ده، خو د مشکل هغه اصلي حل په غیر رسمی دیپلماسی سر نه رامنځته کیږي. درست جناب همدرد صاحب، همون گونه که اشاره کردین خب دیپلماسی غیر رسمی مثلا میتونه که روابط میان دو ملت حفظ بکنه. در گذشته هم چنین بوده، همین یک ماه پیش هم چنین یک نشست، یک توافق میان دو طرف صورت گرفت، مخصوصا میان مردم. حالا حداقل این نشستی که صورت میگیره و ترکیب از هیئتی که از طرف پاکستان در نشست گذشته که حضور داشتن، چقدر فکر میکنین در هماهنگی با خود پاکستان صورت میگیره و حداقل یک چیز صلاحیت داده شده که روی چی موضوعات صحبت بکنن؟ یک چیزی که خیلی مهم است که همین نشست غیر رسمی تقریبا یا دیپلماسی غیر رسمی که ما شما ببینیم که دو بعضی از اشخاص اشتراک کرده بودن، اولی که این اشخاص را کی تعیین کرده این خیلی مهم است. اینها واقعا هم نمایندگی غیر رسمی از دولت را کرده میتونه یا خیر، و نمایندگانی که مثلا از پاکستان هم تعیین شده بودن، ما شما دیدیم که به نام حامد میر و کی بعضی از ژورنالیست‌ها و اینا بودن که اونا در امی 4-5 نفر عضوی که داشتن در هیئتی که در استانبول جلسه داشت با هیئت طرف افغانی. اول مهمی است که اینها را دولت تعیین کرده، اینها از طرف کدام نهادی یا ریسرچ سنتر تعیین شده، اینها کی بودن، به خاطر چی همین جلسه را برگزار کرده بودن، یا ابتکار خودشان بودن که میخواستن از طریق ریسرچ سنترهای خودشان یک تلاش، یک کوشش بکنن. ولی همدرد باور داریم که مثلا موضوع به این بزرگی بدون هماهنگی حکومت‌ها نمیتونه که مثلا شکل بگیره، درست؟ صدایتان نشنیدم. یعنی مطمئن هستین که مسئله به این بزرگی که وجود داره، یک چالش و تنش که میان دو طرف وجود داره، یعنی ممکن نیست که یک هیئت شکل میگیره که در زو حکومت‌ها نقش نداشته باشه، چه کابل هم چه اسلام آباد؟ کاملا من فکر میکنم همین نشستایی که مثلا یک نشستی که در استانبول صورت گرفت و دو 3-4 نفر بودن، فکر میکنم این قسم نشسته اگر از طریق بعضی از ریسرچ سنترها و اینا برانداخته میشه، طبیعی است که هم ریسرچ سنتر مطرح میشه، برایشان میشه که در آینده یک فند خوبی پیدا شود، ولی به نمایندگی از دولت افغانستان یا مردم افغانستان نمیتونن که 1-4 نفر یک نمایندگی قوی داشته باشه و مشکل بزرگی را که ما با پاکستان داریم او را حل بکنم. با پاکستان اگر میخوایم که مشکل حل بکنیم، باید دولت فعلی یا حاکمان فعلی که در کابل و در افغانستان حاکم هستند، اینها باید هیئت رسمی شان معرفی بکنه، با پاکستان کوشش بکنه که مشکل حل بکنه تا پاکستان هم به اهداف بخصوص تجارتی خود که میخواد با آسیای مرکزی از طریق افغانستان صادرات خود داشته باشه، به او هدف برسه و در عین حال با همسایه خودشان که افغانستان است روابط نیکو و حسنه را داشته باشند. در عین حال افغانستان میتونه که مثلا با گوادر و با کراچی، با بندرهای گوادر و کراچی اوجا دسترسی داشته باشه و بالاخره مو مقاصد اقتصادی را که از طریق پاکستان میتونه به دست بیاره و کمی ارزان برشان تمام میشه او را به دست آورده بتانن. چون این نشستهای دیپلماتیک غیر رسمی فقط فکر میکنم که امور ریسرچ سنترها و اینا را مطرح میسازه، در غیر از او تاثیرگذاری
بیشتر بالای حل مسئله افغانستان را نداره. درست. جناب همدرد صاحب، ولی فکر میکنین حداقل مکلفیت های هر دو طرف چی میتونه باشه، مخصوصا امی هیئت هایی که شکل گرفته و نشست غیر رسمی شکل میدن، اینا چی باید بگوین؟ آیا هم خاص های حکومت ها را میخواین در میون بگذارن یا نه حداقل کوشش میکنن یک راه حل پیدا شوه و باید پیدا بکنن که دو طرف بتونه کنار بیان و او خاص هایی که هیچ طرف مدول نمیکنه از او یک راه حل برش پیدا بکنن؟ ګورئ دا د جمهوریت په وخت کې هم د افغانستان له خوا څخه به یوه ډله ځوانان لاړه، د پاکستان له ځوانانو سره به یې ځینې ناستې کولې ترڅو د دوو ملتونو ترمنځ دغه اړیکې وپالي او اړیکې پیاوړې کړي. ولې هغه په دې معنا نه وي چې هغه د حکومتونو استازولي وکولی سي. دا ډول غیر رسمي ډیپلوماټیکې ناستې هم د دولت استازیتوب نشي کولی، ولې کولی سي دغه اړیکې د دوو ملتونو ترمنځ یو څه نښتې سره وساتي او سره ویې نښلوي دا دوه ملتونه، دغه فاصله راکمه کړي یا واټن راکم کړي او بالاخره لاره دې ته هواره کړي چې رسمي هیئاتونه یا رسمي پلاوي هم یو له بل سره د افغانستان او د پاکستان د ستونزې د حل په موخه سره کینی. په ټوله کې دا ډول ناستې زه شخصا فکر کوم، البته هغه ټولو اعضاو غړو ته په بشپړ احترام سره، ولې دا ډول ناستې فکر کوم یوازې د یو ریسرچ سنټر تر حده پورې کولی سو چې دې ته انعکاس ورکړو چې د یو ریسرچ سنټر لخوا څخه دا ډول ناستې ترسره کیږي. په ټوله کې د افغانستان استازولي په هغه ډول چې باید وسی هغه نشي کولی او نه د افغانستان ستونزې ته د حل لاره پیدا کولی شي. البته د حل لارې وړاندیز کولی شي، دوی کولی شي چې مثلا دا ډول ناستې وکړي او بالاخره دغه د افغانستان له خوا څخه څو افغانان چې هلته پکې ناستو دوی کولی شي دغه حل لارې راواخلي، د افغانستان اوسنیو حاکمانو ته وړاندیز کړي او ورته ووایي چې تاسې په دغه لارو کولی شئ چې مثلا د پاکستان سره دغه خپله ستونزه حل کړئ. د پاکستان استازي کولی شي پاکستان ته دا ووایي، خو مهمه دا ده چې آیا د دغو کسانو دغه خبرې د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو لخوا څخه اوریدل کیږي او که نه، آیا دوی ته ارزښت ورکول کیږي او که نه، او که د حکومتونو خپلې پریکړې جلا دي. نو مهمه دا ده چې دلته دوی څومره ارزښت لري، د دغو خلکو دغه خبرې د حکومتونو لخوا څومره اوریدل کیږي او آیا دوی کولی شي دغه خپل اغیز په حکومتونو یا د حکومتونو په پریکړو باندې هم ولري او که نه یوازې دغه ناستې یا غیر ډیپلوماټیکې ناستې ورته ویلی سو دا یوازې د همغه ریسرچ سنټرونو تر حد پورې محدودی پاتې کیږي. درست. جناب همدرد صاحب، وقتی که نشست‌ها میتونه گره‌گشای مشکلات یا تنش‌های فعلی دو طرف باشه، در گام بزرگتر چه باید شود؟ دیپلماسی که شما اشاره کرده، نقش کشورهای دیگر چی است؟ اونا چگونه میتونه که اعتماد از دست رفته میان کابل و اسلام آباد را دوباره احیا کنن و حداقل بتونن به یک توافق خوب دست پیدا بکنن؟ زه فکر کوم چې دا د افغانستان د اوسنیو حاکمانو یا د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلیت ده او د پاکستان د حکومت مسؤلیت ده ترڅو دوی رسمي استازي وټاکي، لکه څنګه چې دوی په قطر، په استانبول او بالاخره په سعودي عربستان او استانبول کې ناستې درلودلې، د اوربن په اړه باندې ناستې درلودلې چې ډېره خاص نتیجه هم ورنکړه. هغو ناستو ته باید ادامه ورکړي، رسمي پلاوی باید معرفي کړي او بالاخره د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم د سولې په برخه کې، هم د سیاسي اړیکو ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې او هم د تجارتي اړیکو او د تجارت په برخه کې دغه ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودلی سي. هر جنگ چې وي بالاخره هر جګړه او هر جنگ د خبرو اترو له لارې حل کیږي. افغانستان او پاکستان هم مجبور دي چې یوه ورځ د میز په سر کینی او بالاخره دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دوی باید رسمي استازي چې صلاحیت ولري او د دولتونو استازولي وکولی سي، هغه رسمي استازي باید وټاکي او بالاخره یو له بل سره ناستې وکړي او دغه مشکل ته د پای ټکی کېږدي. که دا کار ونسي په غیر رسمي ډیپلوماټیکو ناستو یا په غیر رسمي دا ډول د ملتونو یا د ولسونو ترمنځ ناستو باندې دا ستونزې نه حل کېږي، ځکه پریکړې بیا هم په آخر کې دولت کوي، تر څو چې دولتي چارواکي په هغه کې امضا ونه لري یوې ستونزې ته د پای ټکی نسو کېښودلی. درست. جناب همدرد صاحب، قبل از اینکه پاکستان بر افغانستان تهاجم بکنه و یا یورش بیاره حمله بکنه، نقص بکنه حریم افغانستان، فکر میکنین اونا یک لحن بسیار متفاوت و بسیار تند را در خصوص افغانستان داشتن، از جنگ صحبت میکردن. بعد می آخر میبینیم که از وزیر دفاع گرفته تا وزیر خارجه و برخی مقامات دیگر، حتی خود نخست وزیرم گفته که خواهان روابط خوب و حسنه با افغانستان هستن، به عنوان که همسایه خطاب میکنه و همواره هم گفتن ثبات افغانستان به عنوان ثبات منطقه و اسلام آباد هست. به شکل گپا این لحن تغییر کرده. اراده وجود داره فکر میکنین در اسلام آباد بخاطر رسیدن به یک توافق و حداقل آشتی با افغانستان؟ خب در هیچ شکی نیست که پاکستان هم مجبوریت‌های خود را داره، پاکستان هم تقاضاهای خود را از افغانستان داره. مثلا پاکستان به این نیاز داره که از طریق افغانستان به شکل خیلی ارزان
امتیای تجارتی خود را از تورخم و از بولدک و از بندر کمال خان و غیره و غیره غلام خان اوجا وارد بکنه به افغانستان و به آسیای مرکزی برسانه. اگر امی لحظه شما ببینید پاکستان از طریق ایران امتیای تجارتی خود را به آسیای مرکزی میرسانه که خیلی قیمت برشان تمام میشه و به نفع پاکستان نیست. یعنی پاکستان هم مجبوریت های اقتصادی و سیاسی خود را داره که باید با افغانستان روابط خود را حسنه و نیکو بسازه و این مشکل حل بکنه. دومی که در وقتی که ما شما دیدیم که پاکستان بالای افغانستان حمله میکرد و روابط را بسیار تلخ ساخته بود، تنش ایجاد میکرد، به نظر ما این به اشاره کسی دیگری بود. خود پاکستان این ظرفیت را نداره و این جرأت را هم از لحاظ تاریخی نداره که بالای افغانستان حمله بکنه، ولی جرأت یک کسی دیگری برش میداد، اونا در شانهشان میزد و بالاخره می آمدن بالای افغانستان حمله میکردن تا افغانستان را تحت کنترل داشته باشه. در همین جنگی که بین اسرائیل، امریکا و ایران جریان داشت، نمیخواستن که از افغانستان کدام تهدیدی برای کسی متوجه باشه، بخصوص به پاکستان یا مثلا به مراکز نظامی امریکا در پاکستان کدام تهدیدی به میان بیایه. از او خاطر افغانستان را به همین شکل تحت مدیریت قرار داد. من فکر میکنم که حملات هم که میشد پاکستان قدر با وجود از اینکه قوت اتمی است، ولی از لحاظ تاریخی و از لحاظ روحی و سایکولوژی او جرأت را نداره که بالای افغانستان حمله بکنه. درست است که در جنگ‌های نیابتی پاکستان تجربه کافی داره، جنگ‌های نیابتی را مدیریت میکنه، گروه‌های نیابتی را مدیریت میکنه، افغانستان را همیشه ویران کرده، ولی خودش مستقیما این قسم جرأت را نمیکرد که بالای کابل و ولایت دیگر حمله بکنه. یعنی کسی در عقبش بود که اینا را تشویق میکردن و فعلا از لحاظ اقتصادی پاکستان نیز مجبور هست که دست افغانستان را بگیره و به افغانستان زاری بکنه که اونا هم دستشان را بگیره و بالاخره می روابط بخصوص تجاری را با هم دوباره ترمیم بکنه و پاکستان زمینه از این مساعد بسازه که از طریق افغانستان بسیار ارزان امتیای تجارتی خود را به کشورهای آسیای مرکزی مانند تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان صادر بکنم و به همین شکل به جهان امتیای خود را برسانم. جناب همدرد، وقتی دیکته شده باشه در جنبندی میخوای بپرسم، مسئول کشور دیگر وارد حمله به افغانستان شدن، یعنی خاصهایی که داشتن، مثلا TDP مطرح بحث میشه، تضمین امنیتی مطرح بحث میشه، مسئله فتوا میشه و این موضوعات، یعنی چیزایی است که فقط سطحی هستن ولی این موضوعات بهانه است به خاطر از اینکه یک تنش شکل بگیره و به دستور دیگرانی که شما اشاره میکنین. درست؟ خب چیزایی را که نتایجی را که پاکستان میخواست، نتایجی را که امو کشور دیگری میخواست که بالای پاکستان صدا میکرد که شما بالای افغانستان حمله بکنین یا اینها را به این شکل کنترل بکنین، من فکر میکنم تا حدی که اونا میخواستن که از افغانستان کدام تهدیدی برای اینا متوجه نشه و دومی که چون در دوحه قرارداد یا تفاهم لیگ یا امو اگریمنتی که امضا شده بود بین امریکا و طالبان دو گفته شده بود که از افغانستان به کشورهای دیگر بخصوص متحدین امریکا تهدیدی رخ نمیده و تهدید ایجاد نمیشه. این افغانستان کسی را تهدید نمیکنه. اونها را میخواستن که به یک شکل امتحان بکنه که آیا به شکل واقعی هم وقتی که بالای افغانستان حمله صورت میگیره اینها کدام تهدیدی برای ما متوجه ساخته میتونه در پاکستان یا نه. فکر میکنیم افغانستان را یک تست کرد، یک امتحان کرد و ای که افغانستان خیلی عکس العمل جدی در بخش نشان نداد، تا حد شاید در امو امتحان کامیاب شده باشم، ولی در کل ای که بالای افغانستان تجاوز صورت میگیره، افغانستان حق داره که از خود دفاع بکنه، چی در قرارداد دوحه را امضا کرده باشه یا تفاهمنامه دوحه را امضا کرده باشه یا در جای دیگری باشه، افغانستان باعث یک کشور مستقل به خاطر دفاع از خود حق داره و اگر پاکستان یا هر کشور دیگه بالایش حمله میکنه باید از خود دفاع بکنه. ولی از پاکستان و امریکا تا حد امو اهداف خود را در وقت جنگ با ایران به دست آورده به نظر من، ولی در کل امریکا در جنگ با ایران شکست خورده و تقریبا ختم. سپاسگزارم آقای حمدالله همدرد، آگاه سیاسی از حضورتان در برنامه. بسیار خوش آمدید. به همین ترتیب میرسیم به پایان برنامه خبری و تحلیلی نیمه روز. از حضور شما سپاسگزارم و خیر روزتان بخیر.